د ننګرهار ولایت لسرسبز ولسوالۍ څخه ده. یعنې مطلب دا ده چې سرسبز څه مطلب؟ شینکټي چې ځای کوه جم غلا شو. صحیح ده بیخي صحیح ده. سلامونه جوړ په خیر هیله لرم چې ښه به اوسئ. مه ځه کنه اره تا د چا ته دغه سړی نیول غواړې هلکه هغه سړی ونیسئ. خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې ما چینل هم پکې ذکر کوي دا مونټاژ کوي لکه فوډي زاور به سر نه کوي پرېږده سلامونه السلام علیکم محترم عزیزینو. صحیح ده بیخي صحیح ده. کوم چې ستاسو د خوښۍ وړ به ګرځېدلی وي او کارکوونکو او اوریدونکو ته خیر غوږونه مې پکې راځي. سلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې برتن ولرئ. د خپرونې کوربه سراج الدین پژوا کې ما د کیمبرې برخه الهام الدین الهام تعقیبوي. کوچنی اختر مو بیا هم مبارک شه. په دې هیله چې د ټولو د خوښې وړ وګرځېږي او هغه ورونه چې په دې اختر کې خفه وي له یو بل سره راضا شي. نن زموږ خپرونه زموږ د همکارانو د لفظي غلطیانو په تړاو ده. طبعا انسانان ژوند کې غلطیانې کوي، نو موږ په خپرونو کې لفظي غلطیانې کوو. راځئ دغه جالبې په زړه پورې لفظي غلطیانې در باندې ګورو، نو تر وروستۍ سره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. سلامونه، پښتنه مینه، احترامات، ژوند. ستړي مه شئ زما وطنه. یوټیوب چینل قدرمندو درنو زما وطنه یوټیوب چینل قدرمندو درنو خوږو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت جانې خبره نه غواړم شویاره ګاډه ته څه کوې. سلامونه، ستړي مه شئ، ژوند په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږئ او مړه په کول مې غلطي خیره. سلامونه سلام غلط شو. السلام علیکم محترم عزیزینو. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، پیرزوینې زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. زه سراج الدین پژوا که ستا په اصطلاح د سراج الدین پژوا نه مشفق نه زه شفیع الله همدرد، ته سراج الدین پژوا خبر. سلامونه خدای پاکه. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، پیرزوینې، نیکې هیلې. کار خراب شو یار، کار خراب شو یاره. بد اختیار ګاډي تېرېدی شي. خالدونکو راځي دغه بله غلطي اوس وګورو. دا غلطي خو ډېره جالبه وه. راځي دا بل لفظي غلطي وګورو. میک چالان دی د ننګرهار ولایت لسرسبز ولسوالۍ څخه ده. یعنې مطلب دا ده چې سرسبز څه مطلب؟ شینکټي چې ځای کوه جم غلا شو. شینکي نه واقعا لیدونکو چې ډېره په زړه پورې هغه په اصطلاح لفظي غلطي شوې وه. بار بار هڅه کېده چې صحیح کړي خو نه صحیح کېده. راځئ یو بله لفظي غلطي ګورو، دا به هم راسره مطلب تر پای پورې ګورو. او بله خبره لږ صبر وکړه مزه لیدونکو، دا چې بیا خو کیمرامین خفه کېږي که نه یار، باید نوم خو واخلو که نه، خو چې کیمرامین نه نو کیمره به یې غورځولې موږ بس همداسې ولاړ یو. کیمرې برخه کې څوک وو؟ د کیمرې په برخه کې د کیمرې په بخش کې سراج الدین وایي دا خو ته کټ. ها قدرمندو زموږ سره زموږ همکار وړوکی خان دغه الهام الدین الهام صاحب د کیمرې په بخش کې موږ سره الهام الدین الهام دی. غریب ډېر بیا روباسي موږ سره البته ته دی مننه. همدرد صاحب ژبه نه خلي ځکه چې ګوډه یې زیاته خوړلې ده. زه ګوره خبرې نه کوم ما پکې دغه کې مونقه کې ښکارې پکې دا ښکارې پکې ښه صحیح پکې ښکارم ښایسته صحیح دی. غوږونه مې پکې راځي. زما وطنه یوټیوب چینل قدرمندو درنو لیدونکو، په دغه هیله چې دغه د خوښیو د مینې محبت ټک خپرونه
ماشي ده پرېنه وخت دی کنه والا کنه به ته سر نه کا واپس زما وطن یوټیوب چینل قدرمند درنو لیدونکو په دې هیله چې دا خبرونه تاسو د خوښ وړ ګرځېدلې ما چینل په کې ذکر کوي دا مونټایز کوي لکه فودی زاور ها به سر نه کا به سر نه اره پرېنه سر نه کا به تا زما وطن یوټیوب چینل قدرمند درنو لیدونکو دا د دې ما خامنه خبر ډیلیټ نه کې شاټونه ها منډه لیټاوا فودی زاور لینک درلې کوم به ډسکرپشن کې ورکې صبر کوي نه ډسکرپشن کې لینک شته ډسکرپشن ته صبر وکړه خبره وکړه درکو زما وطن یوټیوب چینل قدرمند درنو لیدونکو په دې هیله چې بسم الله کا ورځه په بسم الله الرحمن الرحیم زما وطن یوټیوب چینل قدرمند درنو لیدونکو په دې هیله چې دا خبرونه تاسو د خوښ وړ ګرځېدلې اوسېږي ما خامنه د اطلاع د فرهنګ ریاست له دوري دا وري سمه چې شخن وخيار وري صدا لیدونکو دا خو بيخي جالب و نو راځي دغه بل غلطي هم ګورو او چې دې کې دا یار څه وایي صحیح ده کنه لاړه زما وطنه د یوټیوب چینل ډیرو خوږو مینوالو لیدونکو اوریدونکو کاکا لاړې ای زما وطنه د لالونو خزانې زما رندونه مه کوئ کنه روزه ده کنه من نسم غږېدلی یاره زړه کې مې زور نشته کنه تراسه کنه دلته تراسه زړه کې مې زور نشته دی بیخي داسې هغه ورته راوغواړم سلامونه جوړ په خیر هیله لرم چې ښه به اوسئ مزه کنه تا د چا وي چې دلته راشه او تو تروري وای زما دا خبرونه چې دا نن ګاډه وډه ده رنډونه هم کوي یاره دا سال دی زما وطنه د یوټیوب چینل خوږو مینوالو سلامونه مې ومنئ په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوښ خوشحاله او سوکاله به اوسئ او نن راغلي یو کوم ځای ته څنګه بیا راغلی مړه ځکه دلته یاره د سرکې چوک دی دا سرکې چوک جلال آباد کابل مړه یاره دا روژه دی یاره داسې کوپړۍ مې خالي پالي ده او دا خپرونه راسره تر پایه پورې وګورئ ته مه راځه که نه یاره ولې راغلې دا خو بیخي جالب و نو راځي دغه بله غلطي هم ګورو او چې دې کې دا یار څه وایي راځئ سره پاتې شئ امید کوم چې ستاسو د خوښۍ وړ به ګرځېدلی وي او قدرمندو دا وه زموږ د دې ونې خپرونه چې تاسو تعقیب کړه امید ګوره لږ صبر ته هم ګوښتې دا هم ګوښتې دی تا سره ګورم ته لږ صبر وکړه زه چې دی یو مستحق انسان ګورم ما ته سات کړه یاره شروع وکړه مرده چې شو یاره خو دا راولېږه که نه شارو چې ورشه دا شاټ لس هغه ملګری دی لږ صبر بیا شاته شه و خدایا بیا شاته شه دا له پوی کوه که نه او کمرامیان صاحبه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند لیدونکو او اوریدونکو خیر والا ګرانه مې راوړې سړی خوښ شو ظالم زه کوم ځای کې ودرولم یاره لږ سم انټرو وړاندې کوه یاره ته څه شی کې هغه انټرو ته وړاندې کوه مړه دا انټرو مړه بېرته بنده کړه مړه بیا خرابه شوه یاره سب دې کمال استعمال بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند لیدونکو او اوریدونکو هیوادوالو ګرانه مینه والو ځل بیا زه شفیع الله همدرد ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم قدرمندو امید کوم چې روغ جوړ غلی شکل الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته د پامیر هندارې امیر نه زما وطن خدای لري کې نو بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او زما وطن ها بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او زما وطن یوټیوب چینل ټول مینوالو کارکونکو او اوریدونکو ته دی وای خیر دا زما وطن ده سره زما وطن بس دا نه لري قدرمند زړه ته نږدې دوستانو بیا هم خره غلا ستړي مشي په دې هیله چې دا خبرونه مو تر دغه دام پورې کتلې اوسېږي او دا ملګری موږ سره پرنګ کې زه په دې پوهېږم بار راځي که نه ځي راځي یو خو ګرمي ده ځکه دا ځای مطلب بخاري پکې لګېدلې ګرمي زیاته ده که نه ژمي کې ګرمي ده ګوره خرچه یې کړې ده او بل دا ملګری موږ باندې چالاکي کې موږ باندې پرنګ کې زه په دې پوهېږم نو دلته چې دی موږ راغلي یو غواړو د سره
مرکه وکړو خپرونه ورسره وکړو ستړی مشي خیر خلاص هر څه نه مخکې رانو سره د خوږیاړو ولسوالۍ خیوي کلي کې ستاسو چوپړتیا کوو خیوا که لوخی خیوا لوخی لوخی دا قسمه والله که ربانې نور دا مکتب وي مکتب نه شو ما تعذب جوړ شو شروع غواړم میک خوان دی که نه میک خواهی ته د خدای په امان در بیا خو یې په سر درو مې غورځلی دلته وګوره زه ماسې کې ولاړ یم خټو کې ولاړ مشفقه ته دا ګوشکر دی خوا که نه صمیم راته وکنه خدای دې پس خلور وکړه مشفق مې ولې زه ورګه هغه صمیم څه دی دا ریکارډ شروع دی که نه دا وکړو دا وغورځوه غلط دی خیده دی خوا که تکراري او اخرنۍ هڅه کوي چې په دې خپرونه کې نشته دی الله دې نه نشکوي سمیم الله جان سمیم مشفق الله خان سمیم صاحب بخښنې سره نوم غلط شو نوم مبارک دی څه دی احمد ضیا شیرزاد احمد ضیا شیرزاد ښه نوم مبارک دی څه دی احمد ضیا اوهو زما فکر نه نو خو واخیستو رښتیا که نه مړه نو ستړی مشي ښه راغلاست په خپرونه کې هر څه نه مخکې زما وطنه د یوټیوب چینل محترم درنو پژواک صاحب او عمران دې سړي سره خبرې کټ نه مې کټ کوه اواز پرېږدې دا بیا پکارېږي موږ سلامونه صلاح الدین ایوبي ته پرېږده که نه یار دا نه انټرو نه اخیستل کېږي سلامونه زما وطنه یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر په دغه هیله چې روغه جوړ اوسېږئ د صحت جامې پر تن ولرئ څنګه یو بل ته ګوري ته پرېږده که نه یار خبرو زه سور کې غلی ما ته دا شی که یاره دا سم شی مړ اورې که وخت کم ولې ما ته راوکته بیا د هغه ته ور زه که نه یار ناوخته کېدل د بله یوه خپرونه راپسې ده نو زه به نه ګورم شاته نو موږ ته ولې راګورو ښه هلته لیدونکو ته وګوره هلته وګورئ د کیمرې په لینز زه صحیح شم مړه زه کټ که ده سر دې م تړلی دی مړه السلام علیکم مشر څنګه جوړ یې دلته کښېنه روژې مبارکه میاشت ده او زه غواړم چې خیرات او زکات حال درکړم صبر خو دا خیرات نه اخلي که نه یاره دا نه اخلي څه نشته دا بنای لا بزي دې ځان بیخي خراب بس مه کوه ځان مه خراب کوه بس ځان غریب کوي ځان ګوټ کوه خلاص خیرات اسمه ما ته وګوره خوله مه کږوه ته فقط ګوډې سیده بس خلاص ته فقط ګوډې ووایه چې زما خیرات او زکات سره کار زه خپل کاروبار که ګوډم یم خپل همت کوم سیده خور نه یم ښه خور نه بې راځه بس یو جهان مننه ورشه ورته یو جهان تراشه روستا خوا حاضر تاسو یو بل ته نمبر نه ورکوي کنه البته تاسو بیا خل ګوري کنه تاسو نو زما ساحل جانا یو جهان مننه چې قدرمند خوږو لیدونکو په دې هیله چې دغه ځینې جالب کلیپونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي اوسېږي واقعا جالبه وه او ما خپله هم تعقیب کړه خوښ مې شوه ځکه چې زموږ همکارانو ځینې ډېرې جالبې غلطیانې کړې وې لفظي په ژوند کې هر سړی غلطي کوي موږ د کیمرې پر مخ باندې غلطي کوو لفظي غلطیانې کېږي نه ځکه انسان نیمګړی دی لیدونکو خپرونه پای ته رسېږي تر بیا چې سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې الهام الدین الهام ملتی کوي ښې چارې ښه وخت الله پامان